افغانستان د آسیا په زړه کې هغه هیواد دی چې سترې طبیعي زیرمې لري او د اټکل له مخې د دغو طبیعي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیونو ډالرو رسیږي. د دغو طبیعي زیرمو له ډلې یو د ډبرو سکاره دي چې په وروستیو کې نړیوال مارکیټ هم ګرم شوی دی. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له ډېرې مودې راهیسې له دغې مادې څخه د کورونو په ګرمولو، صنعت او تولیدي فابریکو کې ترې ګټه اخلي. په افغانستان کې تر 80 زیات قانونه تثبیت شوي چې د 11 قانونو د استخراج چارې عملاً روانې دي. د کانونو پترولیم وزارت د چارواکو په وینا که دغه 11 کانونه په اوسط ډول د ورځې 10,000 ټنه استخراج ولري نو دا لړۍ به 550 کاله دوام وکړي. په دغه 11 نقطو کې موږ 2 میلیارده 3.5 میلیونه ټنه پکې لرو، یعنی دا معنا چې 2.5 میلیونه ټنه لرو. که چیرې بالفرض و تقدیر زموږ د ورځنی استخراج یا ورځنی صادرات غالبا ویلی سو چې د 100,000 ټنو په شاوخوا کې به وي. که چیرې دغه صادرات پر همدغه 10,000 ټنه باندې پاتې سي نو کوم حساب چې مورته کړی دی غالبا چې 5.5 کاله په بر کې نیسي. صرف دغه 11 نقطې 5.5 کاله. که څه هم د نوي حکومت په راتګ سره د ډبرو سکرو د استخراج چارې چټکې شوي او پاکستان ته یې صادرات ډیر شوي، خو اندېښنه دا وه چې د ډبرو سکاره په ارزانه بیه پلورل کیږي او په هیواد کې د برېښنا د تولید لپاره ترې ګټه نه اخیستل کیږي. خو د کانونو وزارت څو ورځې وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ډبرو سکرو بیې 2 برابره او ګمرکي تعرفې هم لوړې کړې چې اوس مهال د یو ټن ډبرو سکرو بیه له 90 ډالرو څخه 200 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. همداراز اوس مهال د یو ټن صادراتي ډبرو سکرو بیه د ترانسپورت له لګښت سره څه باندې 280 ډالرو ته رسیږي. د یاد وزارت د چارواکو په وینا پاتې 3 قانونو لپاره حکومت د راتلونکي افغانستان د حفاظت پالیسي پر لار اچولې چې په وخت سره به په بیلابیلو برخو کې ترې استفاده وشي. د دغه 80 ذخایرو څخه 3 ذخایر هغه موږ د پریس په حالت کې پریښي دي. د اسلامي امارت د پروټیکشن یا د حفاظت صرف پالیسي ده چې هغه به 3 قانونه به ان شاء الله د راتلونکي افغانستان لپاره په مختلفو چارو کې به ان شاء الله په مختلفو شانو کې به د دې څخه استفاده کیږي، لکه د پولاد سازي کې، همدارنګه د میساینک په ویلولو کې، یا همدارنګه د برق او د برېښنا په جوړولو کې، یا د کوډي کیمیاوي په جوړولو کې، همدارنګه زموږ د فابریکو په چلولو کې په مجموع کې. مسؤلین همدا شان زیاتوي چې تر اوسه په دغه برخه کې لا کوم هیواد سره رسمي تړون نه لري، بلکې لا خپلو داخلي شرکتونو سره یې تړونونه لاسلیک کړي دي. موږ د کوم بهرني هیواد سره کوم رسمي قرارداد نه لرو، نه د پاکستان هیواد سره لرو او نه د نورو هیوادونو سره، خصوصا د ډبرو د سکرو په حق باندې د افغانستان اسلامي امارت د قانون پټرولیم وزارت اوسنی رهبری هیئت د دې د نظارت لاندې چې کوم د ډبرو سکاره صادریږي، موږ د کوم بهرني هیواد سره یا بهرني شرکت سره موږ کوم رسمي تړون نه لرو. البته په خپل هیواد کې پر خپل داخلي سکتور پر داخلي تجارانو باندې خرڅوو، هغوی بیا بهر ته صادروي. د ډبرو سکرو د قانونو په استخراج کې زرګونه افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. Oye, tiene
6 خر روز یک 3 تن زغال برمونه دیگه اونمور یک دوی دیگه پیرا میزنه 2 خر کار یک خورترک دیگه خود من میکنم برمونم یک روز 3 تن زغال برمونم. کارګر وایي په عادي ډول خپل کار ته دوام ورکوي او له خپل کار څخه خوشحاله دي. رضایت داریم. همین که یک لقمه از همینجا ما به دست میاریم یعنی که یک روزگاری حال اولاد ما تیر میشه و می رضایت داریم. ما از خدا را سپاسگزار هستیم. د افغانستان د ترانسپورت ډیره برخه لوی موټر د ډبرو سکرو په صادراتو کې په کار بوخت دي. ډیر خوشاله ډیر موږ سره نه څوک زیاتی که نه ظلم را سره کوي. موږ که څوک کریا نه را کوي که یو بل کار څوک موږ سره تجاوز وکړي بیا دوی ته ورشو او موږ ته سمه رویه را سره کوي او کریا را کوي هر څه را کوي. بس ګټې خو د خدای له جانبه دي. کله ګټه کله دوان کو موټر خو داسې دی ګور خاورې په ګور تمامیږي. کله 8,000 10,000 کله 20,000 داسې کې پاتې شي. بس الحمدلله په دغه خوشحاله یو چې مسلمان یو. بس دغه کار کې به حلاله روزي ده. بس ډیر مصروف دي. 2 ولایت دي چې څه موټر دي افغانستان کې دا دغه ازغالو ته راغلي وو. چت سپیڅلی طالب جانی پسرو نو دې ساتو په موږ ګرانی جانان افغانستان زما د زړه درمان. د لویو لارو دغه موټر چلوونکي د تیر په پرتله اوس له خپله کاره راضي دي. وقت وضعیت امنیتی رو خیلی خراب بود. در وقت مثلا در حدود مثلا 10,000 یا 8,000 پیش خود می‌رفتی به خاطر مصرف راه دوز میگرفت، مثلا راه دور میداد از جیبت میگرفت لادکو میکرد. فعلا دیگه دوز وجود نداره. او راضی و منگه خامده که کسبم ده همده کارم ده. بس حالا فضل خوب است بد نیست. ما میریم از ملان میخریم 3,000 میاریم در اینجی سودا میکنیم 120 روپای 115 روپای. خوب فضل خواه دما یک کم غریبی میکنه بهتر 30,000 25,000 هم چیز میمونه. بلخوا اندېښنه دا وه چې د ډبرو سکرو صادرات به د لویو لارو د تخریب سبب شي. خو حکومت د دغه کار مخنیوی د معیاري وزنونو ټاکل او په بیلابیلو ولایتونو کې د ترازو شتون ګڼي. ما وظیفه من است که موتر میاریم در سر ترازو طول میکنیم. زمانی که زغال از طرف دریسوف یا از هر معدنی که بیایه با سر ترازو که طول میکنیم میره روان میکنیم داخل سرای. اونجا دکاندارا برای خود تخلیه میکنن زغال. باز پس دوباره وزن خالی موتر سر ترازو میه. باز ما برشون ایره میگیم که چند تن شده که 20 تن 30 تن راشنده که بار زغال بود. د اقتصادي چارو کارپول لال زازی هم بهر ته د ډبرو سکرو د صادراتو زیاتوالی د افغانستان اقتصاد لپاره مثبت ګام بولي. دا چې اسلامي امارت حاکم شوی دی او په هیواد باندې یو بشپړ حاکمیت شتون لري، پانګونې ته زمینه مساعده شوې ده، ورسره هممهال د افغانستان صادراتو په کچه کې هم د تیرو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی دی. او دغه مهمو سکتورونه د افغانستان د ډبرو سکاره دي چې پاکستان ته هره ورځ تقریبا د 20,000 ټنو په شاوخوا صادریږي او د افغانستان په اقتصاد باندې یو ډېره مثبته اغیزه درلودلې ده. د افغانستان مالیې وزارت، د کانونو پټرولیم وزارت همداسې خلک په دې کې مستقیما دخیل دي. تقریبا د افغانستان خزانې ته هر کال تر 80 میلیارډ افغانیو به عواید جمع کیږي که چیرې په همدغه مقدار زغال پاکستان صادریږي. همداسې هغه خلک چې په دغه سکتور کې بوخت دي دوی ته په کلني ډول 50 میلیارډ افغانۍ عواید وي چې له دوی نه بیا دوی خپل مصارف منفي کوي، خو په اقتصاد باندې ډېر مثبت اغیزه لري.
د یادونې وړ ده چې افغانستان په سیمه کې نادره منرالونه او سترې طبیعي زیرمې لري که سپړنه او استخراج یې په قانوني او مسلکي ډول وشي لرې نه ده چې اغیز به یې د هر افغان په ژوند کې له ورایه راڅرګند شي. دستا په سر مولا نړۍ سره لانجه